ګورې عزتمنو دا ښه خاتمه حسن خاتمه دا څه ته وایي موږ تاسې پښتو کې ورته وایي چې ښه مرګ آیا دا و دې ته وایي چې سړی په مسجد کې مړ سي یا سړی پر سجده باندې مړ سي یا سړی د روژې مبارک په میاشته کې مړ سي یا سړی د جمعې په ورځ مړ سي یا سړی په حج او په عمره کې مړ سي یا سړی د قرآن پر تلاوت باندې مړ سي هېڅکله دې ته نه حسن خاتمه ښه مرګ و دې ته وایي چې ستا پر ذمه د چا پور نه وي ستا پر وږو د چا بار نه وي ستا پر وږو د چا زیرېدل نه وي څوک ستاسې په تکلیف نه وي تا د چا ته دوکه ورکړې نه وي تا د چا مال نه حقه خوړلی نه وي تا د چا پر مځکه د چا پر مال د چا پر جایداد نه حقه قبضه کړې نه وي تا د یو مسلمان زړه زیر کړی نه وي تا یو بل داسې بدي او داسې څه در شا نه وي پرېږدي چې هغه ګناه جاریه وي او ته مړ سې دغه حسن خاتمه دا نه چې ته په مسجد کې یا په روژه کې یا په جمعې په ورځ یا د قرآن پر تلاوت یا په حج په عمره کې نه نبي علیه الصلاة والسلام په خپله بستره باندې وفات شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپله بستره باندې وفات شو نو ښه مرګ چې هر څو ته د جمعې په ورځ ته د روژې مبارک په میاشته کې د قرآن پر تلاوت په حج عمره کې ته مړ سې ستا پر ذمه د بل قرض پاته دی ستا پر ذمه د ظلم پاته دی ستا پر وږو د چا بار او بوج پاته دی تا و چا ته دوکه ورکړې ده تا د چا نه حقه مال خوړلی دی ته نسې خلاصوي داسې مرګو باندې هېڅکله ته نسې خلاصوي نو پکار دا ده چې خپل معاملات خپل ژوند دا برابر کو د خپل لاسونه د بل چا د زیرېدو سه د بل چا د تنګېدو سه د بل د مال د ناحق خوړلو سه راوګرځوي بس بیا چې تا له هر رنګه مرګ رالي ته به کامیاب چې هر رقم مرګ درله رالي ته به کامیاب